سوال دا دی چې ما د یو عالم نه دا خبره اورېدلې وه چې که یو انسان ته د شپې جنابت ورسیږي او سهار ډېرې یخې اوبه او د ګرمو اوبو سیسټم نه وي، نو دی په دې خبره باندې ویلېږي که په دې یخو اوبو ما ولمبلې نو یا سخت بیمارېږم یا بالکل مړ کېږم یا د فالج اټیک وغیره راته کېږي. نو په دې وخت کې دی سهار کې چې دی تیمم باندې لمونځ کولی شي او چې بیا یې د ګرمې اوبو پیدا کړي یا لمر راوخته نو بیا دې غسل وکړي. جواب دا دی چې او داسې خبره په احادیثو کې شته، لیکن بې باکي او بې احتیاطي به سړی په دې باب کې نه کوي. حدیثو کې چې څنګه راغلي دماغسې به کوي. هغه دا دی چې کله یو انسان د سفر حالت کې وي چې هلته د ګرمو اوبو سیسټم بالکل نه وي او بالکل سخترینه یخني وي، په واورو کې زندګي وي یا ډېره سخته یخني او دی بالکل یقیني وي چې که چېرته زه غسل په دې یخو اوبو وکړم نو یا مړ کېږم او یا سخت بیمارېږم. نو دومره سخت حالت ته چې یخني رسېدلې وي، ګوره هر وخت کې دا جایز نه دی. بې باکي او بې احتیاطي به په باب د دین کې سړی نه کوي، نو دا جایز. حدیث په دې باندې واقعه ده د غزوة ذات السلاسل د عمرو بن العاص رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام په یو لښکر امیر مقرر کړی او ده ته د شپې جنابت ورسېده، احتلام ورسېده. په دې باندې وویرېده که چېرته زه غسل وکړم نو زه بیمارېږم یا سخته صدمه راته رسېږي. نو ایسته تیمم و او غسل خلکو د تیمم و او منځ جمع خلکو ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چرال صحابه په هغې باندې شکایت وکړ نبی علیه السلام ته. هغه ورته وویله چې یا رسول الله زه په داسې حالت کې وم چې سخت یریدلم او د الله رب العالمین دا قول او دا وینا راته رایاده شوه چې الله وایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، تاسو ځانونه مه وژنئ، الله په تاسو رحم کوونکی دی. نو زه یریدم چې زه که چېرته غسل وکړم نو مړ کېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وخندل او دا خندل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواز دلالت کوي. نو داسې انداز داسې وخت کې جایز دی انشاءالله.